تیرو 12 کلونو کې افغانستان کې پر نورو برخو سربیره له روغتیا سره په تړاو هم پرمختګ شوی، روغتونونه جوړ شوي او معلوماتو ته لاسرسی هم ورسره زیات شوی دی. په تیره بیا د مور او ماشوم د ژوند کچه لوړه شوې او مړینه یې ورسره کمه شوې ده. خو لا اوس هم یوازې کلیوالو سیمو کې چې آن ښارونو کې هم ډېرې کورنۍ یا نه توانېږي او یا هم د دودیزو ستونزو له امله میندوارې مېرمنې خپل ماشومان کورونو کې زیږوي. ستاسې غږ کې نن پر دې خبرې کوو چې کور یا روغتون کې د ماشوم د زیږون پریکړه یوه کورنۍ کې څوک او ولې کوي. ستا سره به د خپرونې ترڅ کې پر بېلابېلو لارو خبرې کوو. پیل کې له کابله زموږ سره لقمان صافی د انټرنیټ له لارې ملګری شوی دی. ستاسو په نظر صافی صاحب که راته ووایي چې افغانستان کې په دودیز ډول یا په کورنیو کې ولې ماشومان په کورونو کې تر ډېره یعنې د زیږون بهیر په کورونو کې کیږي؟ مننه امان صاحب، سلامونه او نیکې هیلې د بي بي سي ټولو لیدونکو ته. بدبختانه په افغانستان کې دغه څو لاملونه لري، مثلا د امنیت نشتون، عامه پوهاوی او بې تعلیمي. دغه څو لاملونه دي، هر یو ځان ته باس په کېدای شي په دې باندې. مثلا په یو کلي کې یا په یو ولسوالۍ کې په هغه کچه باندې مثلا خدمتونه نه کیږي لکه څنګه چې موږ هغه ته مثلا یو میرمنه ده په هغه باندې هغه ماشوم تکلیف پیدا کوي، هغه کلینیک ته ځي، په هغه کلینیک کې مطلب دغومره په کچه باندې مثلا دغومره وسایل نه چې دغه مثلا که خدای مکړه هغې ته ضرورت دی اپریشن پیښیږي یا مثلا هغه د اپریشن وسایل یا امکانات هلته نه دي ورته برابر شوي. بله خبره دا دي عامه پوهاوي په اړه باندې. عامه پوهاوی مثلا دا چې یو کلینیک ته که چېرته دغه د کورنۍ کې بدبختانه دا ستونزې هر چېرته دي، په افغانستان کې بې وجود زیاتې دي. مثلا په یو کور کې هغوی ته دغه ویل شوي یا مثلا یو خبر په دروغو خپرېږي، دغه ورته ویل کېږي، ورته وایي چې تاسو که دغه کلینیک ته ځئ هلته په ځای د دې چې تاسو ته زنانه ډاکټرۍ نارینه ډاکټران دي او موږ خو په دې دي چې مثلا نو دا ستونزه چې تاسو یادونه کوئ چې ګواکې پوهاوی نشته. په تیره به کلیوالو سیمو کې تاسو یادونه وکړه چې کورنۍ او خلک په دې نه پوهېږي چې د ماشوم او د مور روغتیا په څه کې ده. دوی کولی شي چې ان نارینه ډاکټر ته هم کله چې اړتیا پیښه شي خپل ناروغ ورولي. یعنې له تر اوسه هم دا ستونزه کلیوالو سیمو کې شته ستاسو په ګمان؟ او بالکل شته، بالکل شته. لکه زه د دې څو پیښو شاهد یم او خپله مې لیدلي. هلته دغه وایي حتی هغه مېرمنو نه چې راځي یا پوښتنه کوي یا مثلا وایي چې موږ ته حتی کور نه اجازه نه راکوي، یا لکه هغلته دغه د کور کې دغه وایي چې یاره دغه ماشوم به دلته انشاءالله په دې کور کې خدای مهربانه دی دا کیسه به کېږي او دلته به د دې د مشکل حل کېږي. خو بدبختانه د دې لپاره په افغانستان کې لکه موږ تاسو ګورو چې هر کال د ګوزن یا د بلې ناروغي یعنې را تر اوسه پورې هم ستاسو په باور نه یوازې د مور او دغه راز د ماشوم د زیږون ستونزې دي بلکې د ګوزن د ماشومان د ګوزن ستونزې هم دي. لقمان صافی له کابل سره خبرې کوو، له ده مننه کوو. بیا هم کابل ورځو ننګرهار ته، هلته وږمه د ټلیفون پر کرکه را سره ملګرې شوې ده. نو مېرمن وږمې، تاسو چې کومې کورنۍ سره ګورئ یا په هغو کې د پرېکړې ګورئ چې کله یو میندواره مېرمن دې ته اړتیا لري چې خپل ماشوم وزېږوي، تاسو چې ګورئ وینئ چیرته تر ډېره پورې د ماشوم دوی زېږوي یا چیرې کیږي؟ سلامونه، احترامات بي بي سي تلویزیون ټولو اورېدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. داسې ده چې په لورو پرتې سیمو کې خو تاسو ته ټولو ته دا ښکاره خبره ده او معلومه خبره ده چې هلته بېسوادي زیاته ده. خلک خپلې لوڼې چې دی نه پرېږدي چې لاړې شي مکتبونو ته، هغې ته دا شرم ښکاري. نو کله چې په لورو پرتې سیمو کې هغه خلک خپلې لوڼې تعلیم ته نه پرېږدي او هغې ته دا شرم ښکاري، نو هلته به قابله د کوم ځای شي، ډاکټره به د کوم ځای شي، بل نامي ده. هلته په لورو پرتې سیمو کې چې دی یعنې وسلوال دي، ډېرې ستونزې دي. د لرو پرتو سیمو یادونه کوي که هغه ستونزې د ناامنۍ وي او هلته مثلا ان روغتیایي اسانتیاوې روغتون او دا څه نه وي، ښارونه کې باید څنګه دي؟
په ښارونو کې چې خپل زموږ خلک تعلیم یافته دي، ډېرو خلکو چې تعلیم کړی دی، تعلیم ته لاسرسی لري، ډاکټران شته دی، قابلې شته دی، روغتونونه چې یعنی هر څه پکې مجهز دي. نو په ښارونو کې چې خلک پوی دي چې په روغتون کې کله چې انګور وړي هلته ولادت ورکوي، نو هلته هر څه مجهز دي. وږمې پر تاسو کولی شئ چې راسره اوسئ، خو خپرونه کې اوس ستاسې غږ دې ګڼه کې دمه کوو، بېرته راستنېږو، بیا به هم د ماشوم د زیږون په اړه ستا سره خبرې کوو. راسره اوسئ. بي بي سي ستاسو غږ ته بیا هم ستړي مه شئ. نن پکې پر دې خبرې کوو چې کور یا روغتون کې د ماشوم د زیږون پرېکړه یوه کورنۍ کې څوک او ولې کوي. بیا به هم ستاسو سره پر بېلابېلو لارو خبرې کوو. له جنوبي وزیرستان نه ډاکټر رحمت الله وزیر د ټلیفون پر کرښه راسره ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب، که تاسو راته ووایئ جنوبي وزیرستان هم کیدای شي روغتونونه او دغه راز کلینیکونه پکې وي، هلته دا پرېکړه په کلیوالو سیمو کې او دغه راز د جنوبي وزیرستان په بېلابېلو برخو کې د چا سره وي چې ماشوم باید چیرې وزېږول شي، په کور یا په کلینیک یا روغتون کې؟ سلامونه وروره، ټول اورېدونکو ته سلامونه. دا خو وروره داسې دی چې کوم شی د صحت سره حوالې سره دی، نو پکار دا چې خلک خپل زنانه چې دي هغه باقاعده طور باندې د ماشوم چې کله د هغې خېټه باندې وي نو هغه ډاکټر ته بوځي، معاینه یې کوي کنه. نو زموږ سره په وزیرستان کې په وانا هډ کوارټر کې په میرانشاه کې هډ کوارټر هسپتالونه چې کوم دي اغلته خپل یونټ ته د زنانه ډاکټر شته پکې موجود دي، خو اغلته ډیر کمتره خلک راسي او کمتره خلک زی. یو خو زموږ د تعلیم کمې دی، بل زموږ ذاتی د خلکو د نارینه او چې کم سوچ او فکر دی د زنانه د پاره هغه مخه پوره صحیح نه دی. اوس خو لږ ډیر تعلیم زیات شو، لږ ډیر خلک پوه شول، خو اوس هم به هر حال ډیر ستاسو په فکر او سوچ مسؤلیت ډیر د چا دی چې په ټولنه کې دغسې پیغام هرې کورنۍ، هر د کور هغه مسؤل ته ورسیږي چې کله چې یوه مېرمن ماشومې په ګېډه وي باید د هغې ته پام وشي، که روغتیایي اړتیاوې وي روغتون ته ورسول شي، او کله چې ماشوم زیږوي باید د روغتون ته ورشي، ځکه چې بېلابېلې اسانتیاوې وي هلته دې لپاره فسیلیټیز وي چې ورسره کېدای شي مرسته وشي. مسؤلیت د ستاسو په باور د چا په غاړه دی؟ دې کې خو د معاشرې د ټولو غړو کردار دی، خو ټولو نه زیات زموږ په سیمو کې خلک چې دی نو دا د جماعتونو طرف ته ډیر زی. نو که زموږ مذهبي خلک چې کم دي ملایان هغه په جماعتونو کې په خطبو کې په دغه کې د خلکو ته دا دغه کې نارینه او ته چې هغوی خپل زنانه د صحیح ماشوم د لویدو د لپاره دغه ډیره زیاته مننه. ډاکټر رحمت وزیر و او مننه ډیره زیاته ډاکټر رحمت وزیر د جنوبي وزیرستان له وانۍ را سره خبرې کولې. په همدې اړه د پوښتنه موږ پر فیسبوک هم در سره شریکه کړې وه، بېلابېل نظرونه راغلي. راځئ یو څو یې راواخلم. عبدالله لوګری لیکي په کلیو یا لرې پرتو سیمو کې دی وایي تر ډېره کلینیکونه نشته، بل دا چې دی وایي خلک د روغتون وس او پیسې هم نه لري، همدا دی چې ډېر ماشومان مري. جلیل احساس لیکي دا د کور په مشر پورې اړه لري، هغه که مور وي او که پلار. ولی احمدزی بیا لیکي زما په نظر دی وایي د ماشوم د پیدا کېدو پرېکړه باید د ډاکټر وکړي چې چیرې وزېږول شي. نو له دغو ټولو نظرونو او ګډونوالو چې خپل نظرونه راسره شریک کړي مننه کوو. دا چې پرېکړه د چا وي په همدې اړه راځئ د پوښتنه وکړو. د پاکستانخوا له بنو مېرمن راحله بیګم د ټلیفون پر کرښه راسره ملګرې ده. مېرمن بیګم، ستاسو په سیمه کې بنو کې کیدای شي شفاخانې یعنی ډېر زیات وي، هسپتالونه وي، کله چې ماشوم یا مېرمن میندواره وي د زیږولو پرېکړه هلته په روغتون کې یا په سیمه کې څوک کوي، خلک په دې پوهېږي چې ډاکټر باید یوه میندوارې مېرمنې ته مشوره ورکړي، د هغې د ماشوم د زیږولو څار وکړي، څارنه وکړي؟ سلامونه جی، سلامونه. دلته بالکل دا سیټلډ ایریا ده، نو دلته کې دا خلک پوه دي، تعلیم یافته دي ډېر زیات. دلته کې اپروچ هم شته، هاسپټلز هم شته، کلینیکس هم شته، LHV's اپروچ هم ده، پرایویټ هم دي، همدغه اسانتیاوې شته دي. تاسو یادونه کې کلینیکونه دي، هسپتالونه دي، خو په کورنیو کې خلکو ته د دې معلومات شته دي چې د یوې مېرمنې یا د ښځې لپاره کوم حالت ګټور دی، چیرته باید ماشوم وزېږوي؟
نه دلته کې شته دي، دلته هر چی شته، کور ښځې ته اپروچ ایزي دی دلته. ښه، او خلک پوهیږي چې ډاکټر څومره ګټه لري او هسپتال څومره ګټه لري د مېرمنو لپاره؟ دلته کې ګورنمنټ طرف نه ډېر زیات LHVs میډوایف هر څه شته دي. ښه، ډېره زیاته مننه. مېرمن له بنو را سره خبرې کولې، راحله بیګم او ورځو ډاکټر شرافت زمان ته چې د روغتون او کور کې د ماشوم د زیږېدو ګټې او نیمګړتیاوې له طبي اړخه راته ووایي. نو ډاکټر صاحب، تاسو په باور کله چې ماشوم زیږېږي په روغتون کې کومې ګټې دي چې په ځانګړي ډول یادونه وکړي او خلک پرې پوه شي؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول خو ستاسو کاري ټیم او ټولو محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. دا چې د کور او د ولادت او یا د روغتون ولادت ترمنځ څومره فرق ده او د روغتون کې ولادت کومې فایدې لري، په دې اړه باندې لنډه خبره کوم. مهرباني. دا چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هېوادونو څخه ده چې په هغې کې د ولادت پر وخت باندې د مړینو هغه واقعیات ډېر زیات دي. په 2010 کال کې یو نړیوالې موسسې سروې کړی وه چې په هغې کې افغانستان کې په هرو 100,000 مېرمنو کې د ولادت پر وخت باندې 1400 مېرمنې وفات کېږي. او دغه کچه چې دا په ځینو اطرافو کې هم تر 1500 پورې کېدلی شي، یعنې تر دې حده پورې هم په 100,000 کې د موټیلټي ریټ موږ لرو. د دغې څېړنې په اساس باندې یو بله برخه کې دوی بیا یادونه کړې وه چې په هر 20 دقیقو کې یو مېرمن په افغانستان کې د ولادت پر مهال باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. یعنې افغانستان ټولو ته معلوم دی چې د ویل کې په ډېر بېلابېلو رپورټونو کې ویل شوي دي چې د مور او د ماشوم لپاره ښه یو تر ټولو بدو هیوادونو منځ کې وي. تاسو که خلکو ته هغه کورنیو ته دا په ډاګه کړئ چې کله چې یوه مېرمن میندواره وي، ماشوم زیږوي، روغتون ته لاړه شي، څه ګټې لري چې هلته په روغتون کې خپل ماشوم وزیږوي؟ ډېره مننه ستاسې همدغې خبرې ته راځم. دا چې په کور کې هغومره مراقبت نه کېږي د ماشوم او د مور څومره چې په یو روغتون کې کېږي، نو په همدې اړه باندې په روغتون کې د عاجلې کومې مواجهې پېښه شي د هغې مخنیوي لپاره باقاعده طبي پرسونل موجود وي. هغوی په مکمله توګه آمادګي لري چې له ناروغ سره هر راز همکاري وکړي، یعنې د هغوی د مور او د هغوی د بچي ژوند وژغوري. او د دې تر څنګ هغه وسایل او درمل چې د ولادت پر وخت باندې هغه کوم راپېښېدونکي واقعیات چې د هغې مخنیوی کوي، یعنې ماشوم او د هغې د مور د ژوند ژغورلو لپاره وي، هغه په روغتون کې موجود وي. نو دا په اطراف کې برعکس دغه خبره ده، په اطراف کې یا په کور کې دغه مواد، دغه درمل یا دغه وسایل موجود نه وي او نه طبي پرسونل مسلکي موجود وي. نو په همدې اړه باندې د روغتون ولادت مهمه ده چې نسبت د کور ته ډېر مهم وي، یعنې هغه چې وي مفید او ګټور وي. مهمه ده چې یوه مور روغتون ته بوتلل شي د ماشوم د زیږولو پر مهال. ډاکټر شرافت زمان و له کابل را سره خبرې کولې، ډېره زیاته مننه خپله تجربه او معلومات را سره شریکول. بیا هم پر فیسبوک چې کوم نظرونه سره ته پرېږدي یو څو بیا را اخلمه. شیر محمد بنګش لیکي په روغتون کې د زیږېدو پرېکړه پلار او په کور کې د هوایي نیا کوي. باز محمد منګل لیکي 3.5 کاله مې د مور او ماشوم ژغورنې په برخه کې په کلیو او بانډو کې کار کړی. په رښتیا هم چې ګڼې ستونزې شته. دی وایي غلط فرهنګونه او د خلکو نه پوهېدای لویې ستونزې دي. لال محمد لیکي دا پرېکړه د پلار او یا هم په اطرافو کې د کور د مشر په لاس کې وي. نو وږمه مخکې را سره وه، بیا هم همدې ته ورځو له ننګرهاره د ټلیفون پر کرښه ده. نو ستاسو خپله تجربه که راته ووایئ. زموږ یو ګډونوال دا لیکل چې په کور کې د پلار یعنې واک وي چې کله ماشوم په کور کې وزیږول شي او د مېرمنې د میړه واک دا وي چې هغه یې روغتون ته بوځي. ستاسو خپله تجربه څه ده؟ واک د چا دی؟ په کور کې چې دی واک د خواښې او خاوند په لاس کې وي، چې مېرمنه په کور کې ولادت مېرمن ته په کور کې ولادت ورکړي یا چې دی روغتون ته یې ویسي. نو دا تر ډېره چې دی په خواښې پورې تړلي چې هغه پرېکړه کوي په کور کې، ځکه هغه د کور مشره وي. نو په کور کې زیاتره وخت خواښې پرېکړه کوي. او ستاسو که په لاندې ډول ورته ووایي څوک څه باید وشي چې دغه پوهاوی د کورنیو ترمنځ زیات شي چې د مېرمنې لپاره څه ضرور دي؟ خپله چې دی زمونږ کوم
مولا صاحبان چې دی په منبرونو کې چې د جمعې په ورځ باندې هغې کله چې خلک ځي او د جمعې لمونځ دپاره هلته چې ډېرو کمې خبرې کوي نو د تلویزیونونو له لارې د جوماتونو له لارې نو ځکه خلک په افغانستان خو چې یو اسلامي ټولنه ده خلک په اسلامي عقیده باندې ستاسو د اسلامي لارښوونو او دغه ورځ جوماتونو له لارې کېدای چې خلکو ته پیغام ورسول شي. وږمه والا ننګرهار سره خبرې کولې. ستاسې غږ نننۍ خپرونه همدومره وه. له ټولو ګډونوالو مننه چې نظرونه رسولي ولا تاسې هم چې سره ملګري وئ. تر بلې خپرونې مو الله مان.